مجاهد ملت ته په دې فیسبوک کې ډېر ښکلي ایډیانې او د جنکو په نومونو باندې لکه پیارا دل او داسې قسم اکثر په مهندي والا لاسونه یې پې یا د بنګړو تصویران یې پې ډېر خوند کوي او هغوی په خپل هغه بایو کې لیکلي مې چې انبکس ته مه راځئ یا میسنجر ته مه راځئ بخښنه غواړمه نمبر مه غواړئ واتساپ مه غواړئ او دا ښه خبره ده چې هغوی وایي خو بیا هم د مجاهد ملت څه کسان هغوی تنګوي او اکثر و بیشتر که تاسو وګورئ د هغوی په سټیټس باندې هغوی بیا دا خبرې کوي چې سره د دې چې ما لیکلي دي او ما ته خلک میسجونه کوي نو دا ښه نه کوي او دا بد کار دی په کار هم نه ده خو د دغې نه د خلاصي یوه ښه طریقه ده او زما دغه ملګرو ته دغه زنانه چې دي هغوی دغه خویندو ته چې یو کار ښه په نره باندې وکړئ سیده سیده لایو راشئ او بیخي ښکاره مخ راشي ووایي چې بھائی زه دغه هلک یم خان سید مې نوم دی یا قدرت الله مې نوم دی او هسې تنګول مه کوئ د آی ډي ما مطلب دا دی چې سیده ډیجیټل ارګیزم یا مطلب دا چې خوند دپاره مې جوړه کړې ده نو هسې تنګول مه کوئ او قدرت الله یا بل داسې نوم خیر اکسیډنټلي زما د خولې نه زید امر بکر کېدی شي نو دا ډېره اسانه طریقه ده چې دغه آیډیانو والا دغه جنکۍ چې دي او هریسمنټ او دغه څه ورته ویلی شو تنګول هریسمنټ دی ښکاره خبره د هر قسم ډیجیټل هریسمنټ دی نو دې نه به دوی هم محفوظ وي او زه د مجاهد ملت به هم لږ په پرده کې به پاتې شو نو بس ټول سیده سیده راشي او ځان خپل صحیح آی ډي وښیي آیډنټیفیکیشن وښیي چې دا زه یم کور هم ودان صاحب